د افغانستان په جنوب لویدیځ پروت لوی ولایت هلمند کې دا د هلمندیانو د مینې یوه بیلګه د تعلیم او زده کړو سره ده. نن د وادي هلمند خصوصي پوهنتون څخه 107 تنه ځوانان د 4 ګونو پوهنځیو طب، حقوق او سیاسي علوم، شریعت او ښوونې او روزنې پوهنځیو څخه تر زده کړیز بهیر وروسته فارغ او سندونه پرې وویشل سول. د وادي هلمند خصوصي پوهنتون رئیس محمد اسماعیل مهربان یادو فارغینو ته د مبارکۍ د مراتب وړاندې کولو ترڅنګ وویل یاد فارغین تر زده کړو وروسته ټولنې ته وړاندې کړل. مهربان د تازه فارغ سوو زده کړیالانو څخه غوښتنه وکړه ترڅو د دغه زده کړو څخه د اعظمي استفاده وکړي او د ټولنې د خدمت مصدر وګرځي. خدای تعالی دې وکړي چې د دوی دغه نیک قدم وي او په خپله جامعه کې خپلو خلکو ته په اوله قدمه کې د اسلام مبین دین ته، په دویمه قدمه کې خپل خاورې ته، خپل خلکو ته، ځان ته او ټولو ته د خدمت مصدر وګرځي. بل لور ته بیا تازه فارغ سوي زده کړیالان وایي ډېر د خوښۍ ځای دی چې تر 12 کلنۍ زده کړو وروسته یې د پوهنتون دوره هم پای ته ورسول. د فارغ زده کړیالانو د کورنۍ غړي چې همدې مراسمو کې یې ګډون کړی وو له حکومته تازه فارغ سوي زده کړیالانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. خلکو د خدمت لپاره دا هیله دین لرو او دا چې د خلکو لپاره خدمت وکړي او د طب پوهنځي څخه دی فارغېږي نو د افغانستان دې شته ډېر ضرورت لري چې زموږ مریضان نور هېوادونو ته ځي چې باید دلته تداوي وشي او خپل په ملک کې خپل مریضان خپله د خلک یې تداوي وکړي او خلک درسونه ووایي. د دغه فارغ ځوانانو څخه همدا غوښتنه چې مثال دوی باید مایوسه نه شي ځکه چې حالت ځینې محصلین داسې فکر کوي چې مثال زه فارغ شم نور کار نه شم کولی او تحصیل ته شا واړي یا خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، امید ولري او توکل دې پر خدای چې خدای مهربان چې نور کارونه مخته ولاړ شي. هلمند ولایت داسې مهال د 107 تنو فارغ زده کړیالانو کوربه دی چې تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر هلمندیان له لوړو زده کړو فارغ سوي دي ولې د کاري فرصتونو له نشتونه شکایت کوي. دا چې فارغ التحصیل زده کړیالانو ته به د کار زمینه څنګه او څه وخت برابره سي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.